دا عجزه عجز ته وایم عجز خو کتاب په لاس کې دی عجزه د چا کتاب دی در سره نام تو سنا یوگا ها مال د جنگ څنګه مال د جنگ د نومه کرکه د نومه کرکه راځي ډېر ښه یاره لکه دویم کتاب دی چاپ کو او د خیر دویم کتاب هم راغی خو ما ته زما رهنمایي سهار صاحب کړې ده که نه او دا چې کومې خبرې کوم دا ملیکي لیکي لکه دې کې به زه دروغ شوی یم دا به ځان ګناهګار وم خو سهار که تودی صاحب په لومړي کتاب کې دا لیکلي هم کړي دي چې که زما رهنمایي به وي څه رهنمایي خو د عجز په شهرت کې د ټول نه غټ لاس د نیازک خان او جاوید شاه دربان دی نه مننه دا ستا د خپل شعر زور و زما خو وروره او د کتاب مخکتنه ونه هم ته ما مشوره واغشن ما ته وی چې یاره نیازک او درمان ته خامخا ووایه چې راشي نو سهار صاحب چې هغوی ته وویل چې خامخا په پروګرام کې موږ سره شرکت هم وکړي یو خو دومره شي چې کتاب کوم مخکتنه وشي نو که 2 منټه ویډیو که 3 جوړه کړه دا به موږ سره په ریکارډ پاتې شي اصل نیازکه موږ او تا خو بلا ډېرې خپرونې خلکو نه ونه ولکان هم ریکارډ کړي که نه خو لکه دا هغه شاعر بیا شهرت موندي چې چا زړه صفاوي او په هغه کې د مخکې تلو هغه توان وي که نه نو ستا خیال دی کم ملګري کې د شعر کې چې زوري نو هغه تللی دی په مخکې اړو پاتې شوی نه دی خو دا د زړه هغه صفایي لازم غواړي چې کله ته په زړه باندې روغ وې که نه نو شهرت او شعر ستا دواړه په مخ کې ځي نو دویم کتاب چاپ شو او مبارکي درته وایو مال د جنگ د نومه کرکه راځي دا خو دا راته م وایه زه خو اکثر خبرې کوم چې دغه کتابونه له تاسو سره که ملګري غواړي که نه نو دا به بس څنګه طریقه باندې بیا هغوی ته میلاویږي دا بس چې چېرته هم د پاکستان په هر ګوټ کې سرکاري ډاکخانه چا سره په کلي کې نږدې وي نو په 100 یا 2 روپۍ 200 روپۍ د کتاب د بیې نه علاوه 100 یا 200 روپۍ دا پرې د پاسه راځي ښه دا د کتاب لکه چې چېرته لیږي دا د هغوی د وړو وړو هغه ټکس چې ورته وایي د ډاکخانې دغه خرچه ده دغه نو چې چېرته هم د چا په کار زموږ نمبر هم په دغه کې شته د ملګرو سره هم شته یا د مسنجر ته میسیج کوي نو بس موږ ته به خپله پته رالیږي موږ به ورته دا د ملک نه بهر عجزه چې خلک غواړي دا دوبۍ کې سعودي والا کسان موږ ته اکثر میسیجونه او رینګونه وکړي وایي چې موږ له کتاب په کار د هغې څه ترتیب یاره دا یې خو موږ سره لار نشته خو داسې کولی شو چې بل یو ملګري وي د هغوی ټي سی ایس باندې خو ځي که نه بهر نو هغه اکثر داسې کېږي چې کم ملګري ځي او هغه د سړي حوالې په چوټۍ راغلي او کم ملګري ځي هغه ته یې مونږ ولیږو هغه یې غلی یوسي زه اوس یو شعر شه پکې چې دا ملګري خو واوري که نه ستا عکسونه کتابونو کې زاړه شو ستا عکسونه کتابونو کې زاړه شو اسویلي مې پرهرونو کې زاړه شو او پښتونخوا کې د زانګو ماشومان هم په بارودو او جنګونو کې زاړه شو او ستا تصویر مې پکې یو هم ځوړند نه که ټول میخونه دیوالونو کې زاړه شو او څه بنګړي مې د لالي په کټ مات کړی څه بنګړي مې په تاخونو کې زاړه شو ډېر ښه دی زه رقیب او ریبار 3 واڼه عاجزه د یو ښکلي په لوظونو کې زاړه شو ډېر ښه دی ډېره مننه سخت امتحان را باندې مه راولې ته خدایه نه مې ایمان دومره مضبوط دی او نه زه خدایه چې وس مې نه وي او څوک نوم ستا د محبوب واخلي له احترامه ورته ټیټ کړمه باڼه خدایه ډېره مننه